سلامونه نیکلي احترامات مونږ درنو او قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. نن غواړم تاسو ته د ازموینې ملي اداره چې ده کومې پایلې اعلانوي د کنکور یا د نورو امتحاناتو د هغې طریقه تاسو ته وښیم چې څنګه مونږ کولی شو د خپلو نمرو ته لاسرسی ولرو او خپل آی ډي له لارې خپله نتیجه معلومه کړو. نو رزو ټویټر پاڼه هم لري، فیسبوک پاڼه هم لري، ټلیګرام چینل هم لري. نو لومړی راځم د ټلیګرام چینل ته. دلته هره ورځ دوی د اړوندو امتحانات یا د ازموینې یو لینک نشروي. په هغه لینک کې تاسو کولی شئ چې د همغه امتحان نتیجې ګیري وګورئ. نو دلته د 19 ولایتو لپاره د 5 او 6 اداري بستونو ازموینو پایلې اعلان شوي دي. لینک دی. نو لینک زه کاپي کوم، د ځان سره دا یو ثانیه ټچ کوم. نو لاندې دوه آپشنه دي، اوپن او کاپي. نو دغه لینک له ځان سره کاپي کوم او د انټرنیټ براوزر یا سامسونګ براوزر چې دی په موبایل کې هلته پیسټ کوم او هلته خپل د ازموینې پایلې ګورم چې هلته څومره کسانو چې امتحان ورکړی دی. هر کس خپل ځان ته بېله آی ډي لري، دغه په اساس دوی کولی شي چې خپل نمبر یا نمرې پیدا کړي. نو لینک دلته پیسټ کوو او دلته د هغو ولایتونو لیست لاندې ښکاره کېږي کوم ولایتونه چې امتحان ورکړی دی. نو د خوست ولایت اړوند کومې ازموینې چې دي زه غواړم د نتیجه ګیري معلومه کړم. نو راځم دلته نوم دی، د پلار نوم، د نیکه نوم، نمرې او نتیجه. نو دلته د آی ډي په اساس خپل نمرې زه پیدا کوم. فرض مثال زه یوه آی ډي ورکوم، ماته مشخصا آی ډیانې نه دي معلومه. یوه آی ډي ورکوم 34 او 00. دا د لاندې ګورئ د صدیق الله په نوم یو کس دی چې امتحان یې ورکړی دی 2.1 که څومره دي، دا نمرې وړي دي. نو دا کامیاب هم دی او په نتیجه کې لیکلی دی چې د ګربز ولسوالۍ د سواد مزید که څه شی دي دغې مدرسې ته دا کامیاب شوی دی. نو دا ډول چې تاسو کولی شئ چې هر کس چې وي د مربوطه امتحان آی ډي دلته ولیکي، آی ډي نمبر یې، او دلته خپله نتیجه معلومه کړي. همدا کسې هم تاسو کولی شئ. دا یوه طریقه شوه چې مقصد د ټلیګرام له لارې ما لینک راواخیست او دلته مې پیسټ کو. او بله طریقه دا ده چې چیرې که تاسو فیسبوک کاروئ نو فیسبوک له لارې تاسو هم کولی شئ فیسبوک پرانیزئ او هلته د ازموینو ملي ادارې د امتحاناتو ملي اداره چې دو هلته د مربوطه امتحان یا د ازموینو سره هم یو لینک نشروي. دلته ګورئ لاندې یو پوسټ کړی دی د هماغه 19 ولایتو اړوند چې لاندې لیکلي دي. نو د هغه 19 ولایتو لیست لینک لاندې دی. لینک باندې مستقیما کلیک کوو او موږ ته په سامسونګ انټرنیټ براوزر کې دا لینک پرانستل کیږي. ګورئ دلته لینک باندې چې کلیک وشو لینک یو څو شیبې وروسته پرانستل کیږي. په هماغه ډول لکه د ټلیګرام لینک مو چې راوخیست او دلته مې پسلو همدا ډول ګورئ دلته پرانستل شو ټول ولایت راغلو. دا ډول تاسو کولی شئ د ټویټر له لارې پیدا کړئ. نو دلته زه ټویټر ته راغلم او ټویټر کې هم لاندې لینک دی. تاسو ګورئ د هماغه 19 ولایتو لینک یې ورکړی دی. دلته زه لینک باندې کلیک کوم او لینک پرانستل کېږي. خو یوه خبره مو په یاد وي چې ټویټر هم د لینک خپله خلاصوي، خو دا چې خلاص کړي دا که یو څه مشکل وي لینک سم کار نه کوي. د دې لپاره تاسو سامسونګ انټرنیټ براوزر کې خلاص کړئ، ښي طرف ته درې ټکي باندې کلیک وکړئ او لاندې اوپن ان سامسونګ براوزر باندې کلیک وکړئ. نو هماغه ډول به تاسو ته پرانستل شي. نو دا تاسو هیله ده پوه شوي او مطلب مو اخیستی وي.